Assalamu alaikum zo Fawad Bacha. Previously manga lecture shikamo manga akashanti padi so the domain ki huyu khair manga akashanti padi AAA framework security ki manga nanta authentication control authentication access control authentication protocol shikam previously manga baso ko CISM bani CISM is shere agi ki mata sleu qisam religious related examples there my jindo ko bino am boy she was among sara jibal de aga de remote authentication dial-in user service no agi de veleki ki radius ora da r chile de remote rapara de 8 authentication de d dial de I de n de u the user de o s the service de ta kashan de es chila paso gore gore secure the European de that all khaba qaida de abbreviations chi kam di da galta sini shortcut ki और हाल गुजरा दे होएगा यो मेरा हाल इसी से दे बोलो खाना जमंग सर रेडियो authentication چې کوم دی پدې کې اوس ګوره لپاسه ټول د مخ یو د راشم دا څوک ډېر استعمالوي دا چې دی ISP ولې ډېر widely used by ISP مطلب د انټرنیټ سرویس پرووایډر چې کوم دی یا لارج ارګنایزیشن چې کوم دی هغه استعمالوي ځکه چې هغه لارج پدې دا هغه افیسونه چې هغه اراوند د ورلد دی او ډېر خلک چې دی هغه وی پی ان ته یا د نور سرور چې کوم دی هغه د اکسس کول غواړي د نتورک په ترو باندې نو هغه authenticated کوي نو چې authenticated کوي نو هغه بیا څنګه کوي ګور یو شی دی د ریډیوس کې چې ریډیوس یو اپلیکیشن هغه انسټال یې almost for every servers باغی باندې انسټال نه کله چې هم هغه کمپیوټر لارج شي یا سرور ته اکسس کوي هغه د ټول مخ کې تاسو یو پاسورډ پاپ اپ راشي دا غنه بعد یو authentication پاپ اپ راشي هغه تاسو چې اس ام اس مې درولې ګو اس ام اس نمبر ودی کې د انټر کړیا هغه پکچرز درکړی څه شی درکړی کنه یو پروتوکول باغ ورخ کړی چې څوک یې کنفیګر کړي دا سره خپل جدا different methods دی باغی کې دا چیز دین د یو ډی پی پورت 1812 استعمالي authentication لپاره او دلته بزرا شمه دی پټو ګډي پریسایز دی ګډي آسان هم دی کته څه خلکو کې د اولنې نمبر 1 2 او 3 د فالو کوی د نمبر چې کوم دی لپټاپ چې وس کوم دی د اکسس کوي یا چې زو دی اکسس وکما د accounting database او دا غنه بعد بیا فرنټینګ کوم په شو اکاونټینګ ډیټابیس دی دا دی ریډیو سرویس کوم دی نو اولنې چې لپټاپ چې کوم دی د یوزر دی لار شي د اکسس وکي د خبره د ویب اپلیکیشن پروتوکول چې دی هغه تلار شي هغه د منځ کې د ویب چې دا کوم خدای دی په ترو باندې د دن لار شي د سرور ته یوزر ډیټابیس ته هغه نه بعد چې دی نو خبره د لار شي د ساري د سویچ تلار شي سویچ نه ډایرکټ لار شي د یوزر database راشي دا غنه بعد چې کوم دی خبره غیده د ټوکن چې دی یو بل لور کې لپورته دی ویب ته دا ویب نه ډایرکټ بیا 5 تلر شي یوزر اکاونټ database دا غنه ډایرکټ بیا لاشي تل اکسس در کې خاص په تاسو وایي چې یار دی زه خو په دې خپ سی پوینټ شوم د سماته سووي let's again okay وزمو سره ګوره اولنې نه ګوره user id چې سنی دی پاسورډ چې دی نه پاسورډ دی I enter کو authentication request لاړو green چې د پاسې نه ګوره کلر چې د پاسې دی بیا ګوره زمو سره compares with user database وګوري چې دا کوم یوزر او پاسورډ تا د انټر کو په د یوزر ډیټابیس کې دا صحیح دی او کنه دا شته او کنيشتي نو هغه بیا د کارو کې authentication acknowledge مطلب دا چې هند شي غونډه کې او واپس راشي او دی ویب ته وي او علاقه باید د کم کس چې دی دا زمو په ډیټابیس کې چې دی شته دا غنه بعد بیا د green دی green هغه د نمبر 5 هغه کې راشي records in accounting database نو چې ریکارډ وګوري چې په accounting database کې د ریکارډ پراته دی شته به کې نو هلته زموږ سره بیا راشي approval to the laptop یعنی دا لپټاپ چې کوم دی دا ډیوایس چې د اکسس شي ها اوس تاسو خیال وکړئ دا ډیوایس اکسس ورکوي پوه شوي یو خو د اکاونټ اکسس یو شي ته مونږ ګوره اکسس کو هغه یوزر نیم کس ورکي یا څوک هغه اکسس وشي کسي کنه اپلیکیشن ته تاسو کوي او بدی کې دا لپټاپ چې دا ډیوایس اکسس کوي او دا ګوره په دې باندې کې کوس وګړي کمپنیان چې په دنیا کې په هر ګوټ کې ناشتي د دې افیسونه نو کله چې هم ډیوایس کنیکټ کوي هغه authenticated کوي هغه دغه authenticated کېدو په ترو باندې لپاره دا ریډیوس ټیکنالوژي چې کوم دا ریډیوس authentication پروتوکول ساري دا کوي ریډیوس یې نه دی only encrypt password په ریډیوس کې چې دا کار وړاندې چې دی خکار دی مطلب چې پاسورډ only encrypt کوي او په کار دا چې دا یوزر نیم هم encrypt کول نه وړي راخوام دا ته به دا
Radius چې په سماري کې دا چې دا یو فریم ورک دی دا ټریپل ای سکیورټي فریم ورک دی دا ډیزاین شوی دی د دوانو د لوکل او د ریموټ یوزر لپاره څوک چې لوکل کار کوي په اپس کې یا څوک ریموټ کار کوي بل ملک او هغه ریموټ اکسس کوي بل سټیټ کې بل ځای کې هغه کوي it used to provide centralized access to a network دا چې دی خو باقاعده centralized access چې دی network دا provide کوي خلکو ته ګور radius چې دی نو allow a company to maintain user profile in a central database that all remote servers can share okay user چې د کمپنۍ allow کوي چې maintain کی user profile په یو central database کې کله چې په central database کې دا ټول user information پراته نو کله چې هم بیا څوک remote server او د remote په server په ترو باندې ټول information چې دا نور سره هم مطلب سینکیږي شیر کیږي نو کله چې هم یو کس دی هغه اوس په ډنمارک کې دی بل په فرانس کې دی بل په جرمني کې دی یو په US کې دی بل په کینیډا کې دی بل په پاکستان کې دی افغانستان دا ټول چې کنیکټ کیږي خو باقاعده د په ترو باندې دا ټریپل ای سکیورټي فریم ورک شي دا ډیزاین شي چې کوم د ریډیوس کې دی اپلای کړی د په ترو باندې خو باقاعده دا کس چې کوم دی اکسس کولای شي او هغه اتنټیکیشن چې د لپاسه تاسو سټیپونه وایي کنه 1 2 3 4 5 د په ترو باندې دا ټول چې دا بیا وشي او کس چې دی هغه الاو شي چې دا هغه اکسس ورکي او زموږ سره بل دی هغه diameter largely used in 3G space 3G 4G 5G دا په غټو دغه سپیکټرم په ترو باندې استعمالېږي diameter چې دی نو د باقاعده د پروواید کوي یو centralized authentication authorization and accounting management for user په شوي دغه account management چې دی هغه یو access account management for user provide کوي چې کله هم سو کنیکټ کیږي یا دا غو ډیوایس کنیکټ کیږي د نتورک سره چې دا غي سرویس چې کوم دی هغه اپروپریټلی چې دینه دا غي یو اتنټیکیشن وشي وی اتن ټو ریپلیس دا چې او کنه د دې مین مقصد د ډایمینر دا و چې یاره موږ به دغه وکړو دا موږ به یاره دا ریډیوس چې دا موږ ریپلیس کو خو ان فیکټ دا وس نور غ 3G سپیس کې او دا چې دا باغی باندې استعمالېږي او ریډیوس یې نه هغه مطلب دا نور په کمپانیانو دا نور هغه پدې نور ځینې کې استعمالېږي د دې دوه جدا کارونه وسره مخکې به دا مطلب چې یو بل مونږ ریپلیس کو خو هغه ریپلیسمنت مونږ شو was diameter is largely okay دا یو بل کې نور څه شته د کور دومره لري د مونږ نو ځکه تاسو نور هم سټډي غواړئ د diameter په لغه باندې ځان خپل سټډي وکړئ زموږ سره ګوره taxes چې کوم دی د terminal access control system چې دی terminal access control system the terminal access control دی دا چې دی دا پورت TCP or UDP 449 money is money exam central access control requiring users to send ID and اصل کې بده کې vulnerability راوته ورسته یو وخت کې دی کې vulnerability راوته نه ختم شو دی په ځای باندې واسي taxes take وره خازي نوم pronunciation کوم مې ها taxes ته لګي tax او د taxes په کوم وخت یوري taxes مې درکړو taxes ته لګي taxes دې دا د نورونه خبر دی د previous نه چې باسل کې دی یوز کوي TCP port 49 او بلې کې نور هم authentication دی ګور اوس taxes د چې د ختم شي او د په ځای باندې پلس راوته ویني ګور اوس ګور لاندې لیکلي دی encrypt entire data package د پاسه چې کوونه هغه د total entire data چې هغه به نه دغه کوله encrypt کوله by the way the which spell چې د I چې د سیده مخکې پکار دی نو which then the total کم نمونه data چې دا لیږي کنه د پاسل کې د Cisco proprietary دغه دی هغه لایسنس دی اوسه دا چې څوک دی هغه نه به اغسته شي نور څوک نشي اغسته نو provide better password protection by using two-factor authentication strong authentication پوه شو دا تاسو د قسم پاسورډ چې تاسو ورکړئ د پاسورډ نه بعد authentication تاسو پروواید کړئ خدا دا tech سره backward compatible نه دی په دې باندې موستلی څوک چې کنفیګر کوي خپويږي او په ځان اساس تاسو CISSP لپاره او د نالج لپاره دا ځان به دومره پوهه کې چې ټیکس دی هم یو authentication protocol دی او دا زموږ سره ګور دا similar to radius دی but radius only encrypt password or TX encrypt entire data no tech assist دی ټول ډیټا چې دا انکریپټ کوي او ریډیوس یې د صرف پاسورډ چې کله څوک انټر کوي هغه انکریپټ کوي او ډیټا میټا نه انکریپټ کوي پوه شئ صرف د پاسورډ لپاره اثنټیکیشن دی او په ټیکس پلس کې چې کوم دی خو زبردست او ډېر د حد نه سیوا اثنټیکیشن پروتوکولز دی فورث اند سټیپس دی کوډز دی ټول دغه یو سره غونډ شي
ها زموږ سره بل دی PAP Password Authentication Protocol not used anymore. ضرورت هم نشي تاسو ته په دې دغه خیر خدا د دې لپاره و چې دا یو authentication is initially sent to client by sending packet هر څو خدای چې دی one of the oldest authentication protocol. By the way دا ټیکس چې دی کنه دی د هغه وخت نه شروع شوی دی په کوم وخت کې چې باغه انټرنیټ چې باغه ډایل اپ و موږ چې به کارت ورکو مخکې انټرنیټ کې هغه بیا به کنیکټ شو اوري دا ته هغه وخت نه راځي دا غینه بعد چې دی نو وس خو خیر لګړي ډېر ایډوانس شه خو هغه وخت نه سٹارټ شه چې انټرنیټ ډېر زیات بیسکس ول نه غیم نو موږ سره بیا PAP ته کوم لیګیسي دی لیګیسي مطلب یو old not use anymore دا غي predecessor چې کوم دی هغه دی CHAP چې دی دا څه شی دی ورخه دی خو کوم alrighty دا challenge handshake authentication protocol چې کوم دی دا CHAP پوه شئ challenge handshake authentication په دې ګوره هر یو authentication چې تاسو وګورئ کنه په هغه کې ups and downs په هغه کې پوه شئ ښکته بره په هغه کې یو میسنګي جو بل نه اوري هغه شی دی چې سری وامه جوړ کیږي او خپې کټ کوم نشل کیږي هغه شی دی چې یو کله ټول آل ان ونس پکې نه خو دا هر یو شی لپاره به جدا جدا پروتوکول چې دی هغه انسټال دی بده کس ګوره ډاون سایډ دا دی بده CHAP سرور کې کنه چې دی پاسورډ چې کوم دی هغه په پلین ټیکسټ کې هغه په کلاینټ کې سٹور کوي سرور او په کلاینټ کې چې دی هغه سٹور کوي هغه کې کار دی چې یاره هغه پاسورډ کا انټروډر راغی نو gaining access to the server can steal all client password stores مطلب دا چې سنمونه پاسورډ چې باغی کلاینټ د کمپیوټر کې سٹور یا ټولي بیا غستې شي دا غلطي به کېږي دا store client password on the server they are never sent over the network خدا د چې په سرور کې لګا کې ګوره دا ساوس بنگل تر شو مین شو نه دی کته سوس ګوره دی اولنې نو ګوره اوس لا پاسې چې کوم دی یوزر نیم لاګین راغی نمبر 1 وځ دغه مونږه یوزر نیم لاګین وو پوه شوې هغه د کمیونیکیشن وکړي د سرور سره I would like to log in user name is blah blah Hubbard پوه شوې نو هغه د هغې نو ته وایي چې it's Hubbard 101 plus هغې نو ته هغه چیلنج یو کوېشن کې here is your challenge message که تاسو خیال کړی اکثر لاړ شي یا تاسو ته وایي یاره وایي تاسو mother father were they born که نه یا your favorite school and all these stuff دا challenging question چې کوم دی د هغې په ترو باندې دغه شانتي یو پروټوکول دی تاسو دا challenging question نه کړي هغه challenging question چې دی نمبر 5 کې بیا تاسو ګورئ challenge question تاسو ولا ورکړئ انسر وشو د هغې دویم challenge response تاسو ته راغی د هغې وم نمبر چې کوم دی expected challenge response is this دی او بیا واپس دا سرکل چې دی وشي او هغه اکسس چې دی هغې کس ته میلاو شي خو مین مقصد دا دی چې دا ګوره دا ټول پروټوکول دی د دې نه بغیر ګوره کمپنی چې دا هغه سروایول نشي کولی خو تاسو بیا په هره کمپنۍ کې تاسو کار کوئ خپل میک شور چې تاسو کمپنی چې دا هغه د هغې کومه ډیټا سیکیور پکاري او دا کمپنی بزنس څه کوي د هغو داسې څه نمونه ډیټا ده چې هغه تاسو مطلب سیکیور کوي او څه داسې ډیټا ده چې هغه ضرورت هم نشته سیکیورټي دا مطلب دا دی که ایون که هغه هیک هم شي it's okay first of all nothing is okay خو اسی موږ دلته راشو نو خبرې کوو نو دا اکسس چې دی کم یو unknown کم کس چې دی هغه اکسس نه دی پکار 100% هغې کس ته د سره اکسس پکار هم نه دی چې دی سرور ته دی اکسس وشي دا غیر لپاره زموږ سره دا مختلف protocols دي چې دا فریم ورکس دا موږ ته پرووایډ کړي دا موږ استعمالو کوو تاسو لاندې وګورئ SSO Kerberos او CISM او Radius او Diameter او Takas او Takas Plus او CHAP او PAP دا ټول چې تاسو استعمالوئ دا ټول تقریبا د دې لپاره دي او ګوره بیا Active Directory زما په کې شوی په اخر کې Active Directory چې دی نو څه شی دی په دې باندې موږ باس کړو پریویسلی انیوی خو دلته زه لږ ورغلم تاسو بیا کتلی شئ ښه Active Directory چې دی دا د مایکروسافټ ډیولپ دی for Windows Domain Network دا یو قسم ډومین نیټورک دی چې په دې کې دننه هر یو یوزر چې کوم دی هغه سنټرلایز کنیکټ شوی او څوک چې بیا یو کمپیوټر ته اکسس کوي نو ټول د کولی شي فار ایگزامپل اوس که سل کمپیوټر یي که نه په ارګنایزیشن کې او سل کمپیوټر جدا جدا کنیکټ دي مطلب یو بل سره انټر کنیکټ نه نو از یو پاسورډ ته چینج کړي اوس فواد باچا په هر یو کې د فواد باچا اکاونټ دی او بیا پکې د بل کس هم اکاونټ دی دریم کس پکې هم اکاونټ دی خو دا د سنټرل مینجمنټ سره دا نه ټچ شي نو چې کله موږ بیا چې موږ پاسورډ چینج کوو په هر یو جدا جدا کو نه ټایم هم کنزیومینګ دی پیسې هم تاسو خرابوي او هر څه خرابوي دا غیر لپاره دا موږ یو اکټیو ډایرکټری دی په سرورو کې چې هغه کې هر شی موږ مینیج کوو دا ټول کمپیوټر دغه سرور سره لینک شوی دي نو چې کله هم دا کمپیوټر چې څوک لاګ ان کوي اکاونټ نو هغه دغه
authentication د اکټیو ډایرکټلی په تھرو باندې کولای شي. ګوره تاسو دلته ما د پاسه د هغې پټوان هم درکړي دغه شان دا یو اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټرز پورټل دی. یعنې دا ټول دغه شان دغه زموږ سره به ډومین کې کنیکټ شوي ډومین jumpcloud.com چې دی فار ایگزامپل دا خو یو ایگزامپل دی ما راغستی د انټرنیټ نه. نو زموږ سره مین مقصد دا دی دا ډومین چې کوم دی ډېر زیات لازمي دی په دې کې. ګوره زموږ سره authentication authorization accountability دا خو ما په دې کې ایډ کړی دی identification چې کله یو شی به identify کوي چې کله identify شو بیا به authenticate شي. دا کله authenticate شو بیا authorization ورکړو. کله چې authorize شو بیا موږ هغه ګورو چې دا کس څه کوي هغه له خیر نه ساري هغه accountability ولا موږ ورکړو ذمہواري ولا ورکړو. چې کله موږ هغه ذمہواري وکړو نو بیا ګورو موږ چې یاره موږ دته یو جاب ویل چې دا جاب دی مطلب کولی شي او کنه شي. نو هغه ښه باقاعده ګوري را چیکي را چیکي او د هغې په ترو باندې دا کس چې کوم دی نو دی مطلب ګډ بیهیویر او بیډ بیهیویر او وټ ایور بیهیویر چې دی نه هغه کوي. نو مین مقصد دا دی ګوره سنټرلایز ایکسس مینجمنټ. موږ کوشش وکړو یاره چې هر یو کس سره میلیون پاسورډ نه وي ځکه دننه چې په کمپنۍ کې میلیون پاسورډ نه هغه میلیون پاسورډ نه خو یو پاسورډ هر یو اکاونټ لا هغه یو پاسورډ ورکړی. نو ښه دي چې هغه ټول د انټرنلی موږ کنیکټ کړي یو بل سره د یو پاسورډ استعمالوي او ټول ته اکسس کړي. خو ډاون سایډ به دې کې دا دی که اوس ایله انټروډر راغی چې یو شي دی اکسس وکړو چې ټول ته اکسس کړي. مړه نه کېږي ما ته وایي چې سر والا هم جو مړ کېږي او چې خپې والا هم جو شلیږي اورېږي لکه په دې په حساب موږ نه پوهېږو بای. خو بس خپل کوشش دا کوو چې بس اکسس کنټرول چې کوم دی چې هغه اپلیکیشن ته اکسس کوو نو هغه کنټرول پکار دی او هغه که اپلیکیشن سرور ته اکسس کوي هغه کنټرول پکار دی او که سرور چې دی هغه بل سرور ته اکسس کنټرول دی کوي چې هغه کنټرول پکار دی او که سرور چې دی هغه یوزر له انفارمیشن ورکوي هغه اکسس کنټرول پکار دی او هغه کته غواړي چې یاره دا کس چې دا لیجټ دی او که نه دی. دا موږ داسې څه تقریبا یو طریقه کارونه کوو. خیال وکړو په کلي کې زموږ سره ګوره گورنر د گورنر نه ډېر طریقې یا اسه کې خو ناظم د شی راشي. خو مین مقصد هم دی چې دا ټول جدا جدا اکسس کنټرول دي جدا جدا کنټرولز دی ورچولي دي دغه په تر باندې دا یو نظام چې دا چلیږي د قشن دا کمپیوټر د نظام د دام د قشن چلیږي او د کې قسم جدا جدا پروتوکول چې دي ځینې یو بل ریپلیس کړي دي او ځینې چې دي هغه د یو بل سره سایډ بای سایډ چې دی هغه کار کوي. زه امید کوم چې تاسو دا لیکچر انجوای کړئ. دا یوټیوب چینل تاسو به باندې اني ټایم دا لیکچر چې دا کته شي کنه نو ویب سایټ باندې به دا اویلیبل تاسو ته. الله پامان.